سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو نن درته په یوې نوې ویډیو کې هرکلی وایم، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ ګران کلک یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. 4 پړاوونه د ښځو انزال ته د رسیدو. د ښځو انزال ته د رسیدو لارې چارې. د میرمنو ارضا کېدل مهمه مسله ده، خو ډېر کسان په دې مسله نه پوهېږي. د سکس او کارولو په وخت کې له تناسلي آلې د ترشحاتو راوتل طبیعي چاره ده او د دې ښودنه کوي چې میرمن ارضا شوې ده. دغه راز د میرمنو له منې پرته د میرمنو د خپلواکۍ امکان نه وي. که مصنوعي توګه حمل کیږي هلته سپرم لوبوي. له دې پرته د خپلواکۍ لپاره بله لاره نشته. د میرمنو ارضا کېدا مسله یا ارګاسم ته د میرمنو رسیدل ښایي زموږ په ټولنه کې نااشنا خبره وي. ممکنه ده ډېرې داسې میرمنې وي چې وایي د میرمنو لپاره ارګاسم څه شی دی او څنګه میرمنې ارضا کېدای شي. په داسې حال کې چې میرمنې په خپله هم ارضا کېدای شي. نن سبا ډېرې کارپوهان دا وایي جنسي اړیکې په ژوند کې یوازینۍ اړیکه ده چې تکرار نه لري او هر ځل مړه د میرمنو لپاره نه وي. خو په دې شرط په دواړه لوري ارګاسم ته ورسېږي. په داسې حال کې جنسي اړیکه هېڅکله نه تکراریږي. باید د جنسي اړیکې د مېړه او میرمنې رول مساوي او یو شان وي. دا خبره سمه نه ده چې میرمنې د دې لپاره پېنځول شوی دی چې نارینه ارضا کړی. د میرمنو جنسي توان د نو په پرتله چنده او بیا دواړه لوري په جنسي اړیکې پاملرنه وکړي. هم نارینه باید په شان ارضا شي. خو کومې نښې شته چې موږ پوه شو میرمن ارضا شي. که دغه نښې بیا څرګندې شي او په دې معنی چې ژر ساه اخلي، احساساتي کېږي، ځینې وخت تر دې ښه دا احساساتي کړي چې ممکنه ده وژاړي. البته دغه خصوصیت ډېر له ودیځو میرمنو کې څرګندېږي ځکه چې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ښځلتیا پرته له ځان څخه راوځي. ملګرو، دغه زموږ ویډیو په دې غیر کې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول دي.